سلامونه ګران دوستانو، مې راوړله بیا هم ښه راغلاست بلې ویډیو ته. په یوې ویډیو کې ما تاسو بیا هم ټلیګرام بل یو روباټ مې درته راوړی دی، یو باټ مې درته راوړی. دغه ټلیګرام روباټ څخه تاسو کولی شئ په راحتۍ سره د ورځې ته $2-3 ترې وګټئ. نو ملګرو تاسو خپله وینئ په دغه کې ماته مایننګ روان دی، فری مایننګ یس کار هم نه غواړي. چې تاسو ګورئ ملګرو، دغه چې ماته مایننګ روان ده، دا ملګرو دا مایننګ ده. دغه مایننګ څخه ماته فری پیپ کوین راکوي، پیپ کوین څه ده ملګرو. او په دغه چې ملګرو تاسو ګورئ چې ما سره تقریبا څومره دی 1.19 میلیونه پیپ کوین دی. څه دی 1.19 میلیونه. مثلا زه دلته ګورم دا څومره دی راسره ملګرو. په دغه چې ورته کلیک کوم، دلته ګورم مثلا 11.99 دومره پیپ کوین دی ملګرو ما سره. څه ده نو زه دا اول باینانس کې ګورم چې ماته څومره ډالر جوړي. څه ده ملګرو، زه هم باینانس ته خپل باینانس اکاونټ راخلاصوم او دا ګورم چې ماته څومره ډالر جوړي. بالغه تاسو د کار کولو طریقه ټول مکمل درښیم. څه ده ملګرو، ګورم ملګرو ته زه رانه باینانس ته ګوره 11.99 تقریبا ماته جوړي. سو دلته تاسو لیدلی شئ تقریبا ماته جوړي $11، یعنې تقریبا یو څه کم $2 ماته جوړي. نو تاسو هم کولی شئ دغه روباټ څخه فری اندازه ته پیپ کوین ترې وګټئ او هغه واړوئ ډالرو ته. نو ملګرو اول خو دې څخه مثلا تاسو دروښیم څنګه کار پکې، څنګه دغه څخه پیپ کوین ترې ګټل کېږي. نو دغه لینک ما د ویډیو په ډسکرپشن کې ایښی، که هغلته چېرته کار ونه کړئ، اولني کمنټ کې څه که هغلته چېرته کار ونه کړئ، زموږ ټلیګرام چینل حتما درسره جوین کړئ. زموږ ټلیګرام چینل کې به حتما نو ملګرو دغه پیپ کوین دی. څه ده دغه پیپ کوین تاسو کله راغلی ملګرو، په دې کې مهمه څه شي دی، په دې کې دا اوله خانه چې دا ملګرو دغه خانه چې تاسو وینئ، دغه خانه چې کومې تاسو ته ښکاري ملګرو، دغه به تاسو ته خلاصي. څه ده دا به تاسو اتومات خپله خلاصي. او بل ملګرو دا کومې خانې چې ملګرو ماته دلته پیپ کوین مثلا ټولېږي، څه ده دغه به تاسو په کوم څه شي باندې خلاصوئ. تاسو ملګرو دلته په دغه سیکو باندې خلاصوئ، په دغه سیکو باندې به خلاصوئ. اوس دغه سکې به له کومه کوي ملګرو، دغه سکې ګورئ دلته به تاسو ملګرو دغه سکې تاسو ته په انوایټ بدل کړي. هر ملګري سره ورته وغواړئ تاسو تقریبا 2 سکې در ګورم ملګرو. دغه ملګري د ما په لینک باندې راغلی دی، نو ماته 2 سکې راکړي دي. څه ملګرو هر یو نه 2 سکې. دغه سکې ملګرو دې کې ډېر مهم دی، دا به چټینې مصرفوي، ځکه دغه سکه تاسو غواړئ دغه پیپ کوین ویدرا کړئ. څه ملګرو د ویدرا په بار کې هم دغه پیپ کوین په دال خوري. ځکه ملګرو ځکه دلته راسه ملګرو په دې چې ورته کلیک کوم، په دې ساین کې ملګرو تاسو وینئ په دې چې ویدرا باندې ورته کلیک کوم ملګرو، دغه ده ویدرا باندې کلیک کوم ملګرو. نو دلته ماته وایي چې ملګرو زه غواړم چې مثلا دغه 6 لکه دی که نه 6 لکه ما نه څومره سکې غواړي ملګرو، 100 سکې راشکه غواړي. دغه 100 سکې راشکه غواړي ملګرو، دغه ویدرا کېږي رویکس والټ ته. رویکس والټ هم په همدغه ټلیګرام کې خپل والټ ده ملګرو، تاسو به دغه پیپ کوین ویدرا کوئ خپل رویکس والټ ته. او له رویکس والټ څخه به وروسته خپل باینانس ټرانسفر ته هر صرافۍ ته تاسو غواړئ لیږلی شئ. ښه ملګرو دې کې د کار کولو طریقه چې ده ملګرو، په دې کې زه تاسو ته لږ تشریح درکړم. په دې کې ملګرو تاسو مجموعه اخیست څومره کوین هم ترې ګټلی، په دې کې مثلا تاسو هماغه سکې راخیست ملګري ورته دعوت کوي، په دغه کې ملګرو تاسو ته هماغه ثانیې اخیست، په دغه سره کوم انسان تاسو ګټلی شئ. په دې کې مهم ملګرو تاسو دلته راځئ په شیشه باندې کلیک کوئ. په دې کې مهمه څه ټولو نه دا انوایټ ده. په دې انوایټ تاسو کله کلیک کوئ ملګرو، په دغه کې په دې څه کله کلیک کوم، نو دلته ملګرو د ما کوم څه انوایټیشن ملګرو ملګري ورته راغوتي څه ده هغه دی. نو تاسو کولی شئ په دغه کې دغه باندې کلیک وکړئ او دغه لینک خپل کاپي کړئ، خپل ملګرو ته راوړئ. ستاسو په لینک باندې سار یادوي، نو تاسو ته به څه شي درکوي دغه سکې ملګرو. دغه کې ما ته ګورو دلته 2 سکې دي، چې دغه د ویدرا باش کې هم په درد خوري. او دغه کومې خانې چې اوس ما خلاص کړي ملګرو، دغه باید هم په درد ګورم ملګرو. یوه خانه 2 خانې داسې ملګرو، دغه مثلا دغه زه اوس دغه غواړم چې خلاص کړم ملګرو، داسې باندې کلیک کوم، نو ما نه 15 سکې غواړي. څه ملګرو، نو زه نه غواړم چې دا خلاص کړم، تاسو کولی شئ دغسې دا خانې ورته خلاص کړئ. ښه ملګرو بل ملګرو په نورو سره موږ کار نه لرو. څه ده ملګرو په دې آپشن سره هم کار نه لرو، دې آپشن سره هم کار نه لرو، دې آپشن سره موږ هم کار نه لرو. ځکه دې کې موف ډایمونډ باندې لیکلي دي. په دې موف ډایمونډ مثلا زه ورته کلیک کوم، دلته یو څو ټسکونه تاسو ته وایي ملګرو، دلته لیکلي دي 100 ټسکونه ملګرو. په دې کې راځي هغه کاپي کړئ، مثلا تاسو ته یو څه فري اندازه سکې درکوي. بل اعظم په دې کې مهم ملګرو دا ده چې کله تاسو ملګرو دلته سکې ټولېږي، نو دا ته وخت لري. دغه وخت کله خلاصوي مثلا 3 ساعته، مثلا 3 ساعته، هر خانه ځان ته 3 ساعته 4 ساعته وخت لري. دا 4 ساعته چې کله څه ختمېږي ملګرو، تاسو به څه کوئ، تاسو به یو ځل راځئ په دې کې ورته کلیک کوئ، په دغه ریسیف به کلیک کوئ او دا تاسو سکې به ټول جمع کېږي، چې تاسو اکاونټ کې به دلته جمع کېږي. د کوم پیپ کوین چې دلته به جمع کېږي تاسو اکاونټ کې. او کله چې هغه ته جمع شو ملګرو، نو تاسو بیا څه کوئ، دا ټولې خانې باندې به ریسیف باندې کلیک کوئ ملګرو. په دې خانې باندې داسې نه ته مهم، تاسو به 4 ساعته ورته راځئ ملګرو. که تاسو چېرته مثلا یو هفته بعد هم ورته راسئ، 2 ورځې بعد هم ورته راسئ، سهار څومره مثلا بعد ورته راسئ، مشکل نه لري. داسې ریسیف باندې کلیک کوئ ملګرو، دا تاسو ته کلیک کېږي. خو داسې درته وایم 4 ساعته بعد ورته راسئ، ځکه 4 ساعته دا وخت چې مکمل چې د سکې دا ټولېږي بالغ مایننګ نه کوي. څومره چې مایننګ کوي مثلا 1000 2000 3000 1 لک 2 لکه د هغومره سکې کوي. کله به تاسو مثلا دغه ریسیف باندې کلیک کړئ او دغه تاسو ته کلیک شي،
نو بعد هغه بیا نور شروع کوي مثلا نور سکې تاسو درکې دا کوم پیپ کوین درکې وي خام ګور راځم بل د ویډرا په باشه باندې تاسو ته گیم سی ویډرا څنګه کول سم ګور ویډرا باندې تاسو کله دلته ورته کلیک کړئ په دغه ویډرا باندې په دغه ویډرا باندې تاسو کله کلیک کوم ګور نو دلته لیکل دي چې شي دلته ګورم ګور دغه څه خپل رویکس اکاونټ ده په دې کې رویکس اکاونټ جوړیږم ګور هغه باندې بس به هم ویډیو تاسو ته واخلم چې څنګه کول سو رویکس اکاونټ وکړم دا پیپ کوین تر ویډرا سیده مګورم بل راځي موږ په دې کې تاسو ته وایي چې موږ کې تاسو چیرته غواړئ 2000 پیپ کوین مثلا ویډرا کې رویکس ته نو تاسو نه هیڅ سکه نه غواړئ سیده موږ او بل راځي موږ ته لیکل شپږ لکه پیپ کوین مثلا تاسو کې چیرته ویډرا کوي تاسو تقریبا یو سلور اتیا سکه وکړي دغه سلور اتیا سکه تاسو درکې تاسو دا یو سلور اتیا سکه کولای شئ په انوایډ باندې خپل مګر ته دعوت کې تاسو سکه تر ګټلای شئ نو دا هم سکه د رویکس ته ویډرا کړئ رویکس نه کولای خپل باینانس ته خپل هر سره فیت مګزي سره پیټا ټرانسفر ته هر یو تاسو غواړئ پیپ کوین لګل شئ او پیپ کوین خو په باینانس کې په هر څه کې لیز ده سینه موږ نو دغه شپږ لکه کوین کې چیرته تاسو ترو بسنده شپږ لکه کوین تقریبا $5 $5 کېږي سینه موږ نو بس کو دراسه نورم لري څومره کوین تاسو تر ګټل سنو کومه تاسو ویډرا کولای شئ نو موږ دغه لینک ما د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړل غوښتل تاسو کله سره سره پکې اکاونټ پکې جوړ کړئ د فری پیپ کوین تر وګټي او ډالر تر وګټي ډېر په راحت سره نو موږ تاسو د ما په لینک راځي تر ما دغه سکه پروسس ده دا کوم سکه چې دغه پروسس موږ به داسې کله پروسس نو زه تاسو د ویډیو هم اخلم او تاسو د رویکس اکاونټ جوړول هم درخه نو موږ دا زموږ نیو ویډیو په دې هله چې نو خاصه کې ویډیو چې خاصه ویډیو سره لایک او زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او یاد لرئ چې زموږ ټلګرام چینل حتما د سره فالو کړئ دوه لینک به د ویډیو په ډسکرپشن کې دغه لینک هم د ویډیو په ډسکرپشن کې نو لږه تاسو کله سره پکې او کلیک کړئ او اکاونټ پکې جوړ کړئ او فری مایننګ یا فری پیسې تر وګټئ تر بل ویډیو پرم خدای سپارم الله په مان مخ ته مخه